روسیه د طالبانو حکومت رسمن په رسمیت وپیژنده او روسیه د نړۍ لومړنی هیواد شو چې دغه ګام اخلي. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. روسیه د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات لخوا نومول شوی سفیر یې منلی او له دې سره روسیه د نړۍ هغه لومړنی هیواد شو چې د افغانستان اسلامي امارات حکومت په رسمي توګه پیژندنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزو همکاریو د پراخولو ښه امکانات وینو او له کابل سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړو په ځانګړي ډول د امنیت د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د مخدره موادو ضد اقداماتو په برخه کې. دغه اقدام د اسلامي امارات لپاره یو ستر نړیوال پرمختګ بلل شوی کوم چې له 2021 کال راهیسې کله چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او افغانستان له نړیوال انزوا سره مخ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د روسیې دغه پریکړه یو زوړور ګام وباله او ویل موږ د روسیې د دغه زوړورتیا قدر کوو او ان شاء الله دغه به د نورو هیوادونو ته هم د الهام سرچینه وګرځي. اقتصادي فرصتونه، امنیتي همکاري او د بندیزونو تر سیوري لاندې افغانستان. روسیه د افغانستان سره د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او زیربناو په برخه کې د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراخه فرصتونه ویني. د 2022 کال راهیسې افغانستان له روسیې څخه ګاز، تیل او غنم واردوي. که څه هم روسیې د 2003 کال راهیسې طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندلي خو دغه بندیز یې د 2015 کال د اپریل په میاشت کې لرې کړ او اوس روسیه طالبان د ترهګرۍ ضد یو شریک همکاره ډله ګڼي.